هند د تیروتنې سره د پاکستان په لور یو توغندی توغولی و. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرکلی کوم. د هند د دفاع وزارت منلی ده چې تیروتنې سره یو توغندي پاکستان په لور توغولی و. تر دې مخکې د پاکستان پوز ویلي و چې هندوستان له لوري توغول شوی و. د پاکستان د پنجاب ایالت اړوند میان چنو سیمه کې لګېدلی ځاني زیان نه درلودو خو د خلکو املاکونه یې زیان کړي دي. پاکستان په اسلام آباد کې د هندوستان سفارت استازی بهرنیو چارو وزارت احضار او په دې اړه یې تر دې سپیناوي غوښتنې کړي. اوس د هندوستان د دفاع وزارت منلې ده چې یو توغندی تیروتنې له امله پاکستان په لور توغول شوی او په اړه یې د پلټنې پیل شوي دي. سرچینې زیاته کړې ده چې 2 ورځې مخکې د مارچ په 9مه تخنیکي ستونزو له امله دا توغندی توغول شوی و. د هند دفاع وزارت د پر دې پیښې اندېښنې څرګندونې کړې دي خو بیا یې خوښي څرګنده کړې چې ځاني زیانونه نه درلودو. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو ویډیو په اړه کم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریکولی شئ. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.